السلام علیکم دوستانو. په ژوند کې څه خبرې داسې وي چې هغه انسان ځان سره پټې ساتي او د هغه خبرو ذکر هیڅکله هم خپلې مېرمنې سره یا نور داسې ملګرو سره نه کوي. په دې ویډیو کې تاسو ته څه داسې معلومات درکوو چې یو درې خبرې هغه هیڅکله هم خپلې مېرمنې ته مه کوئ، خپلې مېرمنې نه هغه خبرې پټې وساتئ. دوستانو په دې کې لومړی چې کومه خبره ده هغه دا ده چې هیڅکله هم خپلې ښځې ته د خپلې اصلي ګټې په اړه باندې د خپلې اصلي ګټې په باره کې حقیقت مه وایئ، ځکه چې ځینې ښځې ځینې مېرمنې داسې وي چې هغوی د خپل خاوند کومې مجبوریانې چې وي هغې ته نه ګوري او هر وخت د خپل خاوند نه مختلف قسم ډیمانډونه کوي. نو دغه ته په کتو سره ځینې ښځې چې کومې دي هغوی پیژندل پکار دي او هغوی ته خاوندانو ته پکار دي چې د خپلې ګټې وټې اصلي حقیقت هغوی ته ونه وایي. دویم دا چې هیڅکله هم خپلې مېرمنې ته د هغې مور پلار نه وي کنځل پکار. ځینې کسان وي چې په وړه خبره باندې غوسه شي نو خپلې مېرمنې ته د هغې مور پلار کنځي بدې ردې وایي، ورته داسې نه وي کول پکار، ځکه چې دې سره د ښځې په زړه کې هم نفرت پیدا کېدلی شي. که موږ تاسو وګورو نو څنګه چې سړی په خپل مور پلار خفه کېږي همدغسې پرې ښځه هم خفه کېږي. نو په دې وجه باندې ښځه چې د هغې خپل مور پلار پرې ایښي وي، دلته راغلي وي، ناسته وي، نو داسې نه وي کول پکار چې بر نه حقه یا په یو وړه خبره د هغې مور پلار بې عزته کړی شي او کنځل شي. دریم قسم ضروري خبره دا ده چې د خپلې مېرمنې په وړاندې خپل مور پلار یا خپل ورونه مه سپکوئ، ځکه چې که یو څوک داسې کوي نو په داسې کولو سره ممکن چې ستاسو د مېرمنې یا ستاسو د ښځې کوم حیا د سترګو نه لاړه شي او بیا د ستاسو د مور پلار یا د ستاسو د ورونو هغسې عزت نه کوي، په سپکه به ورته ګوري لکه څنګه چې ورته تاسو په سپکه بیا ګورئ. نو دوستانو دا مختصر غوندې معلومات غوښتل مې تاسو سره شریک کړم. امید لرم ستاسو به معلومات خوښ شوي وي. ویډیو لایک کړئ، آینده معلوماتو لپاره زموږ چینل سبسکرایب کړئ.